یو اوږد مسیر له کابل تر کندهاره دا لار که څه هم په اساسي ډول رغېدلې او د موټر چلوونکو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې. په دغه لار موټر چلوونکي وایي چې د کابل غزني دوهم لاین سړک رغېدل به یې لا زیاتې ستونزې هواري کړي. دا دویم لاین اوس شروع ده د غزني او د کابل او خوشبختانه سه ډېرې جوړ کړی هم ده او کم پاتې ده او ډېرې ترافیکي پیښې کېدلې. اوس الحمدلله د اوسنی حکومت څه کوم دا چارې ښې روانې کړي دي او انشاءالله سه امید ترې لرو چې دا کار لږ چټک کړي او دغه ترافیکي پیښې کمې شي. اوس الحمدلله د پخوا په څېر نه دی، روډ جوړ شوی دی. دویم سړک د غزني او د کابل ترمنځ د دویم روډ هم روان دی. اوس بیخي د پخوا په دغه بیخي کمې شوي دي ترافیکي پیښې. ډېر الحمدلله موږ د امارت او مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یو، د دې څخه ډېر مننده یو. په دې لار ترافیکي پیښې یوازې له ګڼې ګوڼې نه بلکې د موټر چلوونکو له زیات سرعت او بې احتیاطۍ هم رامنځته کیږي. په یاده لار تلونکي مسافر له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې له احتیاط څخه کار واخلي. ماشاءالله په مخ تللي دي، ډېر په مخ تللي، خو څه پاته دي موږ له دا مسؤلینو دا هیله کوو چې څه زر دا په مخ لاړ شي. احتیاط خو باید پوره احتیاط وکړو ځکه محادثات زمین هم بیخي زیات شوي دي، ټکرونه زیات شوي دي. بې احتیاطۍ د وجې نه د موټروانانو داسې کو چې یعنی بې اختیاره شي چې موټر باید په خپل کنترول کې وچلوي. د کابل غزني دوهم لاین سړک چې 111 کیلومتره اوږدوالی لري، میدان وردګو ولایت کې چارې په چټکۍ روانې دي.